خوږ دې په ما پسې ځیګر څنګه و، مطلب مې دا د یار اختر څنګه و. سینګار دې کړی و که نه لاليه، ځان ته دې نوي کالي کړي و که نه، ګل د ګلاب دې په وربل ایښی و، خال دې په زنه برابر ایښی و. بغیر له ما دې خوشحالي څنګه وه، سره د پیغلو د سیالي څنګه وه. زما د نشتون احساس نه و درغلی، نن دروازې ته راوتلي نه وي. بغیر له ما ستا په زړګي لاليه، په دغه ورځ د یاد لښکر څنګه و. مطلب مې دا د یار اختر څنګه و. مطلب مې دا د یار اختر څنګه و. زما د زړه نه یو الله خبر و، د اضطراب په غېږ کې ستړی پروت وم، ناقرارۍ راته ایام کړی و. څه مې په زړه ستا د یادونو باران، او څه زور خپلې مجبورۍ راکوو. څه مې په زړه ستا د یادونو باران، او څه زور خپلې مجبورۍ راکوو. د خپل خلوت کمرې ته ننوتم، کمبل مې واغوست د اذیت لاليه، او ستا انځور مې په سینه کېښودو. دا مې اختر و یاره ته ووایه، بې له سینګاره ستا بشر څنګه و. مطلب مې دا د یار اختر څنګه و. مطلب مې دا د یار اختر څنګه و. اوس راته حال زمونږ د کور ووایه، زما بابا څنګه دی، ادې څنګه ده. چا ویل ادې دې یادوي هره ورځ، درپسې اوښکې تویوي هره ورځ. ادې ته وایه دعاګانې کوه، دومره مجبوره یم چې حد نه لري. ادې ته وایه دعاګانې کوه، دومره مجبوره یم چې حد نه لري. په بابا شک نه کوم، یقین مې دی دا، چېرته به یو ځل یاد کړی نه یم، چېرته به خیال کې ګرځېدلی نه یم. خیر بابا پرېږده کلی بر څنګه و. مطلب مې دا د یار اختر څنګه و. مطلب مې دا د یار اختر څنګه و. په خولې مې وینې غورځولې اشنا، درپسې ما دومره ژړلي اشنا. خو بس مجبوره وم ما څه کړي وې. شپږم اختر شه په پردي وطن کې، چا رانه لږ شان داسې ونه پوښتل چې اخیر څنګه یې، ستا ژوند څنګه دی. حسرته کومه مجبوري ده داسې چې ته یې بند کړی په پردي وطن یې. خو بس همیش مې په خیستونو وژني، او بس له ما ټول مرور څنګه و. مطلب مې دا د یار اختر څنګه و. مطلب مې دا د یار اختر څنګه و.